نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک راضی احادیث مبارکو کے راضی د دواړو جهاد نو سردار نام علی حصیر په یو چټای باندې ودو د کجورو د پانو نه جوړه دا هغه چټای باندې د دواړو جهاد نو سردار ودو صحابی راغی چې د دواړو جهاد نو سردار را پاسې نو وجود باندې نخي جوړی شي اگه چٹائی پا نازبین وجود کی نخی کڑی وی نو صحابی دا دوارو جہاد نو سردار تا فرمائی ویدہ اللہ حبیب حکم نکی چی تالا یو نرم بستر جوڑا کم تو گورا دا پلان کی زی بادشاہ دا پلان کی زی بادشاہ اگه سمرا آرام و راحت کی دی سمرا نرم بسترو کی دی دا اللہ حبیب تالا یو نرم بستر نجوڑو ما د دواړو جهاد نو سردار صحابی ته جواب ورکی مالی وللدنیا مالی وللدنیا وی زمو د دنیا د یو بل سره سویم زمو د دنیا د یو بل سره سری مونږ وایو دې پلان کی سره مړه زما سویم د بل کلی سړی زما سره سره پولا پټې شریک زما د سره سویم د دواړو جهاد نو سردار فرمای مالی وللدنیا زما د دنیا د یو بل سره سویم زما د دنیا د یو بل سره تعلق نشته هو الا کراکبن زما د دنیا تعلق چې دغه پشان د یو سور دی چې یو کس په سورلۍ باندې سور یو په لار روان نو دی وبس کی د دمکې د چیر ډوډۍ کوي خوړه نکله کوي ګوره یو کس په لار رواني کنه تور تو شپو کو یاره شپه نه کو ما ته مخې ته سفر نو اوبس کی ډوډۍ خوري دمکې ونې نه سورې حاصلې خو ډاریک رواني وي ما ته مخې ته سفر نو د دواړو جهادو سردار صحابي تو فرمایل زمو د دنیا مثال د راکب پشان دی بس سم چې یو سړی پلار سور رواني ز په یو سفر رواني زم پلار سور بس دنیا کی چای روټه او ژوند تیروم خو زما مثال د یو سور دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی وی د دواړو جهاد نو سردار راغه اخذ بمنکبی او زید اگون اونی وما نبی علیہ السلام راغه او زید دواړو اگون دسی اونی وما صد دواړو جهاد نو سردار ته متوجی شوم چې ما ته خبره کوي زکه د اگون اونی وما چې اگون نبی علیہ السلام اونی ولا موزه نبی علیہ السلام ته متوجی شو ما ته وی کن فی الدنیا کانک غریب ابن عمر په دنیا کې دسی ژوند تیرول که مسافر دنیا کې دسی ژوند تیرول که مسافر چې ژوند تیرې کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کې دسی ژوند تیرول چې گویا ته مسافر زمونږ د استادو د رشتہ دار چې ملیشه او دوبۍ ته لاړ شي ګورال تزان د خپلې گاډې نالي د بې کور نالي وایي زه مسافر یم زه خپل وطن ته روان یم زما د ډول ځای وطن دی کور به هلته جوړوم هلته به د مزدورانو په جامو کې ګرځي او سهولیات ځان ته نه رغي وایي زه دلته مسافر یم زما وطن بل دی نو د دواړو جهاد نو سردار صحابی ته فرمای کن فی الدنیا کانک غریب گویا ته مسافر دنیا کې ځان دسی تسلیم کړ ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه دا بادشاہ دی د بلخ بادشاہ دی او په یو شاهی تخت باندې ناس دی دیکھ یو کس راغلی ورته وی حضرت یو مسافر راغلی دی بنگله کې ګرځي را ګرځي شاہی دربار کی گرزی را گرزی دوی راوی وار ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ ورطوی سکے اگر ورطوی دا سرائی میں کتلا دا سرائی میں کتلا دی ورطوی دا سرائی ندا دا شاہی محل دے زب شاہی تخ ناسم دا شاہی محل دے اگر ورطوی ندا سرائی دا میں لگا کتلا وی ندا شاہی محل دے دی ورته وی دا شاهی محل دی وی آو وی دی کستا نمخ کی سوکو وی زما پلار وی دا غا نمخ کی پکی سوکو وی دا غا پلار وی دا غا نمخ کی سوکو وی دا غا پلار زما نیکو بیا می دا نیکو پلار نوی ابراهیم ابن ادهم سره یو مسافر خانه وی دی ته چې یو ورځ پکې د یو مسافر شپه یو بل ورځ پکې د بل مسافر شپه
د پرون دی پکې د پلار شپه وه، نن دی پکې ستا شپه ده. سبا به پکې ته نه او د بچو به دې شپې. دا مسافرخانې دي د دنیا کورونه، دا مسافرخانې دي او دا سرای دي. سرای مسافر راځي شپه پکې تیری او روان دي. نبی علیہ السلام را تړومبۍ خبره ده وکړه چې کن فی الدنیا کأنک غریب. دویمه خبره او عابر سبیل، یا په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه د لارې تلونکي. په لاره چې سړی روان نو تاسو ته مه وي چې په لاره سړی ځي دی اوبه څکي که نه، او ډوډۍ م خوري، اوبه م څکي، دمه م کوي، خوب هم کوي، نو دا هر څه به کوي، خوړه نه کلکوي. په لاره روان چې هغه ړه نه کلکوي. نو دنیا کې خوره او څکه او اغونده خوړه پکې مه کلکوه چې آخرت تر نه هیر نشي. دنیا کې ړه مه کلکوه، دنیا کې وړه نه کلکوي. اچانک په الموت یأتی بغتتن، مرګ به ډېر اچانک راشي، ډېر ناڅاپه به راشي. پورې به پورې پاتې او راپورې به راپورې پاتې. ډېر د افسوس په حالت کې بعضې مرګ راشي، سړي نه هر څه نیمګړي پاتې شي، د سړي ارمانونه نیمګړي پاتې شي. نیمګړي ارمانونه، دا دنیا د نیمګړو ارمانونه، دا هر څه به نیمګړي کېږي. د دنیا په یو شي به مړه نه مطمئنه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړله، مشهوره صلح ده، شرایط په هغې کې توی شو چې د مسلمانانو نه څوک کافرانو له راشي نو دی به واپس کیږي. د کافرانو نه چې څوک مسلمانانو له راشي نو دی به واپس کیږي. دا به مونږ له راکوئ، دا شرط پکې توی شو. او چې د دینه اپله راشي دی به نه واپس کیږي. صحیح. خو چې کم کس د کافرانو نه راغی هغه به مونږ ته واپس کوئ. دا په شرایطو کې و. نبی علیه السلام وی ټیک چې څنګه صلح وشوله، دې کې یو کس ایمان راوړ، ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نومې دی. هغه ایمان راوړو، راغی چې د دواړو جهادو سردار خواته کېناست. نبی علیه السلام ورته وایي ما خو صلح کړې. صلح کې شرط ده چې د کافرانو نه څوک مسلمانانو له راغی، مسلمان شو دی به واپس کېږي، مسلمانان به ځان سره نه ایساري، ته واپس. هغه وایي د الله حبیبه زه خو نه ځم، ما ایمان راوړی دی، ما خو قوم نه پرېږدي، زه چېرته لاړ شم. نبی علیه السلام ورته وایي زه دین نه پرېږدم، ما شرایط لیکلي دي، زه جنگ نه ګرموم، زه تا نشم ایسارولی. هغه وایي د الله حبیبه هلته مې قوم نه پرېږدي، دلته ته اجازه نه، زه دې نشم پرېښودلی، واپس. اقا صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام واپس ولی دلته خو قوم تتلی نشو ځکه ایمان راوړی، قوم خو پرېښودنه نو د یو دریاب په غاړه باندې دیره شوې. زه دلته به کښېنم، د الله په اسره ناستې قوم هم نه پرېږدي او د دواړو جهادو سردار لم نشي تللی، نبی علیه السلام هم نه پرېږدي. نو د یو دریاب په غاړه باندې کېناست چې چا به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به دیره کېدل، ځکه نبی علیه السلام خو نوي نه پرېښودل. صلح کې شرط ده، یو شرط ده، نو دله به نور چې به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به کېناستل. نو د سره ډېر شي کسان جمع شو، لویه قافله جوړه شوه د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره. نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دي به پې حملې کولې. نو دی کفارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړل، وی به دا ډله ځان ته وغواړه، دی بوزه، مونږ ته نه نیولی په شرایطو کې، ځان له وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي. خط ورته لیکي چې راځه زما خواله اوس، ما سره باقي ورځې تېرې کړه. د دواړو جهادو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله دا باقي ورځې ما سره تېرې کړه. هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیه السلام ته پته نه وه، ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډېر بیمار شوی، سمندر هواګانې چلیدلې وې، سمندر هواګانو والی ډېر سخت بیمار و، دومره طاقت پکې نه و چې د ځای نه راپاسي. او دې کې ولا د دواړو جهادو د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقي وخت ما سره تیر که، بس ما ته اجازت میلو شو، راځه دا باقي وخت ما سره تیر که.
ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهادو سردار خط را ورسېدو نو ډیر بیمار دی پاسېدلی نشي نو د دواړو جهادو سردار خط را واغست خط راغستی دی او داسې خط پړاوی چې نبی علیہ السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه ما ته واپس لېږلی وې خدا شرایطو کې زه اوس واپس راځه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خط پړاوی خط د لاسو نه ارتو شو خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دنیا نه لاړ هغه د امام الانبیاء خط لاس کې دی او د دنیا نه لاړ نبی علیہ السلام ورته ما خواله راځه خو د خوا وخت ختم شوی داسې نیمګړی د دنیا نه ارمانی لاړ دا دنیا داسې نیمګړی دا دنیا داسې ارمانونه بری د پاتې کېږي او دا نیمګړي هر څه به نیمګړي کېږي ځکه نبی علیہ السلام صحابي ته وایي دنیا کې ژوند تیری او عابر السبیل داسې ژوند تیروه لکه د لارې یو تلونکی چې په لاره روان ته د لارې یو تلونکی په لاره روان ړمک لکوه په دنیا ړمک لکوه داود علیه السلام چې انبیا ټول غیرتمند ټولو انبیاو کې ډېر غیرت هر پیغمبر باندې با د غیرت حد تمام داود علیه السلام یو ورځ د کوره اوت دروازه بند کړه اوت د کوره او دروازه بند کړه دې کې ناشنا کس بیبي چې وکتل یو ناشنا کس کور کې ولاړ بیبي حیران شو دا څوک راغی دا د کوم طرف راغی زه به داود علیه السلام ته څه وایم بیبي حیرانه ناشنا کس کور کې ولاړ دی دې کې داود علیه السلام را دنده شو چې داود علیه السلام راغی داود علیه السلام چې ولید ناشنا کس ولاړ دی وې من انت وې ته څوک یې هغه ورته وایي انا الذي لا اهاب الملوک زه هغه کس یم چې زه د بادشاهانو نه یېږم هغه کس یم چې ما پردي نشي ایسارولی آبادی می نشي ایسارولی د بادشاهانو نه یریږم لا اهاب الملوک بادشاهانو نه یره نه کو ما تا د بادشاه نه یریږم داود علیه السلام ورته وایي ښه مرحبا ته خو ملک الموت چې د بادشاهانو نه یریږي او پردي دې نشي منع کولی نو ته خو ملک الموت راغلی مرحبا په خیر علي بیا خو په خیر علي بیا خو ته ملک الموت دسی پرشته ده چې د بادشاهانو نه یریږي دسی پرشته ده چې په آبادۍ پروا نشته وایي زه بادشاهانو نه یریږم ما آبادي او پردي او شیشې نشي منع کولی نو داود علیه السلام ورته وی بیا خو مرحبا بیا خو په خیر علي بیا خو ته ملک الموت وی او زه ملک الموت ما او دا فرشته راغلی وه او د داود علیه السلام نه روح اغستو د روح د پاره راغلی وه روح یې ترنه واغستو واپس لاړله دا فرشته دا داسې فرشته ده چې د بادشاهانو نه یېرېږي آبادي او پردي نشي منع کولی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون چې نیټه راله بیا به پکې هېڅ نه ډېرې سختې راته پرتې دي ډېرې سختې ډېر سخت حالت مونږ ته مخې ته پروت دی ګوره ډېر سوچ کوئ ډېرې دعاګانې کوئ وایي خدایه اخره خاتمه مې په ایمان کې نبی علیه السلام چې به لښکر لیږه لښکر به یې رسختو د دواړو جهاد وی استودع الله زه تاسو د الله په امان کې سپارم اخیره به ورته وي زه تاسو له دعا کوم چې الله اخیره خاتمه په نیکو اعمالو پته نه لګي چې زنکدن به څه حالت کې راځي څنګه حالت به وي کم حالت کې برانه روح خیږي او څه سختي وي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار د زنکدن حالت چې شروع شو نو یو لوښی مخې ته پروت و هغې کې اوبه وې نبی علیه السلام به هغه لوښي کې داسې لاس لوند کو دسی بیراخ کرو وی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات نشته د لایق د عبادت سیوا د الله نه د مرګ ډیری سختي دي د مرګ ډیری سختي دي لا اله الا الله ان للموت سکرات بشک د مرګ ډیری سختي دي د مرګ ډیری چپی
بس دقه دعا به کوله او لاس په لمده و دسی به په مخراق او دعا به کوله اللهم هون علی سکرات الموت دا دعا کوي ښا اللهم هون علی سکرات الموت یا الله په ما د مرګ هغه سختي آسان کی خدای په ما د مرګ سختي آسان کی زما زن کدن آسان اللهم هون علی سکرات الموت یا الله د مرګ سختي او چپیرا باندې آسان کی الله په ما آسان دومره سخت حالت د مرګ ډیر سخت حالت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی د زنکدن ټیپ شروع شنو بچی راغی خواته سره کېناست پلاره تا به یوه خبره کوله پلاره تا به یوه خبره کوله چې یو عقلمن کس په کار دی چې ما ته د مرګ دا حالت وي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي وی تا به دا ویلي اوس تا د زنکدن حالت دی په تا څه تېرېږي ته ما ته ووایه تا به دا ارمان کوه تا به وی یو عقلمن په کار دی چې ما ته د مرګ حالت بیان کړي چې په ده څه تېرېږي نو پلاره اوس په تا د زنکدن حالت دی چې په تا باندې څه تېرېږي اوس څه حالت دی عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وی دا د بیان ټیم نه دی زه نشم بیانولی بس زه دې ټیم کې بیان نشم کولی خو ما ته داسې محسوسیږي که نه لکه چې د پلانکې غر چا راغستی دی او زما د سینې د پاسه ایښی ما ته داسې سختي محسوسیږي لکه دا غر چې مې د سینې د پاسه پروت دی په داسې حالت کې یم نو دومره بوج محسوسومه چې لکه دا پلانکې غر چې مې د سینې د پاسه پروت دی دومره بوج دی راباندې دومره سختي دی راباندې د زنکدن نو مونږ او تاسو ته مخې ته ډېرې د زنکدن سختۍ پرتې خدای زنکدن به په کم حالت کې سا به په کم حالت کې خیږي الله ته به په کم حالت کې مخامخ کیږو کم حالت خو وي مرګ به په کم حالت کې راځي ډېرې سختۍ پرتې ډېرې دعاګانې کوي الله اخره خاتمه په ایمان کې او اللهم هون علی سکرات الموت الله په ما د مرګ چپې آسانه کړي بختور خو صحابه چې دنیا کې ورته د دواړو جهادو سردار د جنت زیر ته جنتی صحابه ته یو ورځ وی لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری ورفیقی زما ملګری پیژن صحابه ته وی زما ملګری درته معلوم دی ورفیقی زما ملګری یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان رضی الله تعالی عنه صحابه په جنت کې به زما ملګری عثمان رضی الله تعالی دا زما د جنت ملګری جنت کې به ما عثمان رضی الله تعالی عنہ ملګری ما عثمان رضی الله تعالی عنہ به ملګری دا زما د جنت ملګری په دنیا کې ورته د دواړو جهادو سردار زیری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را دند شو نبی علیہ السلام چې ولید ورته وی انت عتیق الله من النار ته آزاد شوی د الله د اور ته آزاد شوی صحابي د اور عتیق فیومئذ سمی عتیقا بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہا فرمائی دا هغه ورځې نه پس په زما پلار ته خلقو عتیق وی عتیق معنا د جهنم د اور نخلاص صحابي را روان آزاد شوی صحابي بختور خو صحابه چې دنیا کې په زیر العالم